د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه د ریاست الوزرا اداري مرستیال د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر علماو، قومي مشرانو او مجاهدینو سره لیدلي دي. په دغه لیدنه کې یادو قومي مشرانو د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې د اسلامي امارت هڅې ستایلې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د جنوا له ممیر رئیس الن دلترو د دې بنسټ د نړیوالو اړیکو مسؤل الکساندر مناپو او په افغانستان کې د دغه بنسټ له مسؤل فهد عباسي سره لیدلي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر محترم ډاکټر قلندر عباد په قطر کې د هالینډ له شارج داپیر او یاد هیواد د همکاریو د سازمان د مسؤل سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو د تلپاتې او پر ځان بسیا روغتیایي سیستم پر اړتیا خبرې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د وزیر صاحب په مشرۍ یوه پلاوي ترکمنستان ته سفر کړی. د افغانستان بانک سبا یکشنبې په ورځ 14 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د خوړو نړیوال سازمان وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته غذایي مرستې او ژوند ژغورونکي توکي رسوو. د غزني د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دې ولایت کې د سیاحت صنعت د پام وړ وده کړې ده. د یاد ریاست په وینا د 1402 کال له پیل څخه تر دې مهاله له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه د میرمنو په ګډون 293 بهرنیو سیلانیانو دې ولایت ته سفر کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 11 وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت د غالیو له صادراتو خبر ورکوي. د هرات د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو یو پلټونکي راپور پر بنسټ یو تن له 40 لرغوني آثارو او 1 کیلو نشه یي توکو سره نیولی دی. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر 615 هکټاره ځمکه له کرل شوې پنبې څخه 1250 ټنه حاصلات راټول شوي دي.